نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د تجوید زده کړې یوټیوب چینل دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې جوړ او روغ به یاست. دوستانو، د تجوید د درسونو په ادامه سره راځو نن زموږ او تاسو درس دی حروف مقطعات. حروف مقطعات یعنی قطع کړل سوي حروف. راځو د حروف مقطعات تعریف او تشریح ته. حروف مقطعات وایو د کومو صورتونو په سر کې چې بعضې حروف په جلا جلا ډول لیکل سوي وي، دې حروف ته حروف مقطعات یا حروف مقطعه ویل کیږي. ګورئ دوستانو، د کومو صورتونو په سر کې چې بعض حروف په جلا جلا ډول لیکل سوي وي، دې حروف ته حروف مقطعات ویل کیږي. مثلا لکه د سورة بقره په سر کې الف لام میم لیکل سوی دی. دا کلمه په دا ډول لیکل سوی ده، الف دی لام دی میم دی سره جنګول سوي دي، په یو کلمه کې لیکلي دي لیکل سوي دي. دا داسې تلفظ کیږي. اوس دا درې حروف دي، الف دی لام دی میم دی، دا خو مقطعات توري دي. دا په تلفظ کې داسې ویل کیږي، الف لام میم. ګورئ دوستانو، لیکلې بڼه یې په یوه کلمه کې ټوله سره لیکلي دي، خو په تلفظ کې بیا داسې تلفظ کیږي، الف لام میم. یعنی درې توري دي، الف دی لام دی میم دی، دا داسې تلفظ کیږي، الف لام میم. هر یو په جلا جلا ډول تلفظ کیږي. لکه څنګه چې موږ تاسو په الف با کې تلفظ کوو، موږ وایو الف لام میم نون با واو ثا جیم ح خا. نو دغسې په قطع ډول په یوازې ډول باندې تلفظ کیږي، خو لیکلې بڼه یې همداسې وي. ځکه دې ته حروف مقطعات ویل کیږي چې هر یو په جلا جلا ډول تلفظ کیږي، یعنی قطع یو د بل سره مشنه نه جلا جلا تلفظ کیږي، ځکه مقطعات توري ورته وایي. دغه حروف مقطعات ټوله 14 حروف دي. مجموعه یې دغه ده: صلح سحیرا منقطعک، صاد دی لام دی ها ده سین دی ح ده یا ده را ده الف دی میم دی نون دی قاف دی طا ده عین دی کاف دی. دغه حروف چې حساب کې دوستانو، دا حروف 14 حروف کیږي چې په جلا جلا ډول هر یو تلفظ کیږي. د بعض صورتونو په سر کې دوی جلا جلا لیکل سوي. مثلا د سورة بقره کې الف لام میم لیکلي، سورة یاسین کې یا او سین لیکلي، همداسې سورة طه کې طا او ها لیکلي. د بعض صورتونو په سر کې راغلي دغه حروف په جلا جلا ډول تلفظ کیږي، ځکه حروف مقطعات ورته ویل کیږي. او دا حروف مقطعات ټوله مجموعه چې دغه 14 حروف دي چې په دغه مجموعه کې راټول سوي دي. اوس نو دغه حروف مقطعات چې دي، دا 14 حروف مقطعات پر دوه ډوله دي. دغه 14 حروف مقطعات چې دي دا ځان ته پر دوه ډوله دي. په دوی کې یو دوه حرفي مقطعات حروف دي، بلې درې حرفي مقطعات حروف دي. یعنی دوه ډوله دي، دوه حرفي او درې حرفي. راځو دوه حرفي مقطعات حروف تعریفو چې کوم حروف ته ویل کیږي. دوه حرفي مقطعات هغه مقطعات حروف دي چې د دوو حروفو څخه جوړ وي. لکه طا ده مثلا، دا چې کله طا موږ په تلفظ کې وایو یا یې په املا باندې لیکو، نو داسې لیکو، طا په الف سره ولاړوو طا. نو دا طا چې ده دا د دوو حروف څخه جوړه سوله، یو خپله طا سوله او په الف سره ولاړه سوه، یعنی په املا چې موږ لیکو په تلفظ یې وایو بیا په دغه دوو حروف باندې راځي. دوه حرفي مقطعات حروف 15 حروف دي چې هغه مجموعه ده حی طهر، ح ده یا ده طا ده ها ده را ده. دوستانو چې په دوه حرفي باندې تاسې باید پوه سئ. ګورئ، طا ده، طا خو یو حرف دی. کله چې دا موږ تلفظوو نو داسې تلفظ کوو طا. دغه د طا تلفظ چې موږ او تاسو په املا لیکو دغسې لیکو، طا په الف سره لاړوو، یو طا سه یو الف. نو دغه طا چې د دوو حروف څخه جوړه سوه، یو طا ده یو الف دی، دې ته دوه حرفي وایي. همداسې په دې مجموعه کې ح ده، ح چې په املا باندې لیکو ح په الف لاړیږي، یو ح ده بل الف دی. همداسې یا د الف دی،
نو دا دوه حرفي مقطعات دي. په دوه حرفي مقطعات کې کومه قاعده ده د مد؟ په دوه حرفي مقطعات کې مد اصلي کیږي. د مد اصلي په اړه باندې بحث موږ تاسو کړی. راځو دوهم درې حرفي مقطعات حروف. درې حرفي مقطعات هغه مقطعات حروف دي چې د درو حروف څخه جوړ وي. یعنی چې کله موږ او تاسو په املا باندې ولیکو تلفظ یې کو د درو حروف څخه د ترکیب سوی جوړ سوی لکه میم. اوس دوستانو دغه یوازینی میم چې دی دا چې کله موږ او تاسو تلفظو په تلفظ کې داسې راځي میم دی یا د میم دی میم. دا د میم تلفظ چې موږ او تاسو په املا ولیکو همدا شان لیکل کیږي میم دی یا د میم دی. نو دغه مقطعات حروف کې چې میم دی دا درې حرفي دي ځکه د درو تورو څخه دی جوړ دی. یو میم دی بل یا ده او بل میم دی. درې حرفي مقطعات حروف چې دي هغه اته دي. نون دی، قاف دی، صاد دی، عین دی، سین دی، لام دی، کاف دی، میم دی. نقص عسلکم. دغه درې حرفي مقطعات حروف چې دي اته دانې دي. په درې حرفي مقطعات حروفو کې د مد قاعده چې ده هغه مد لازم ورپکښې کیږي. د مد لازم په اړه باندې انشاءالله راتلونکي ویډیو به د مد لازم په اړه باندې زه ترتیبوم تر څو مد لازم ورو تاسو وپېژنئ. نو درې حرفي مقطعات حروف اته سوله. نون سو، قاف سو، صاد سو، عین سو، سین، لام، کاف، همداسې میم. اوس نو په دغو مجموعه کې چې دوستانو هر حرف راواخلي د درو تورو څخه به جوړي. مثلا زه نون رااخلم ول نون یادوم. د نون حرف چې دی نون چې په املا موږ لیکو دوستانو نون دی، واو دی، نون دی. د درو تورو څخه جوړ سو نو درې حرفي سو. همداسې قاف دی. قاف چې په تلفظ کې لیکو وایو داسې وایو قاف. دوستانو قاف دی په الف دا دی وروسته فا د قاف درې حرفي توري سو د درو حروف څخه ترکیب سو نو ځکه درې حرفي ورته وایو. دغه حروف مقطعات چې دي دوستانو د سورتونو په سر کې زیاتره لیکلي دي، زیاتره نه بلکې ټول لیکلي دي. او دغه درې حروف مقطعات چې دي د دغو معنا او ترجمه تر اوسه پورې نه ده کړې، خو موږ او تاسو پر دې باندې ایمان یقین او عقیده لرو چې د دې په معنا او مفهوم باندې یوازې الله تعالی جل جلاله پوهیږي او دا د الله جل جلاله کلام دی. دوستانو تجوید زده کړه یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. نور ملګري او دوستان هم دې چینل ته دعوت کړئ تر څو ټول په مکمل ډول باندې استفاده ورڅخه وشي. دوستانو په بخښنې سره درسونه لږ ځنډېږي. زما مصروفیتونه زیات دي چې کله زه فارغه سم انشاءالله ذهن څخه نه باسم نو هر درس پر خپل وخت باندې درته ترتیبوم. دوستانو د تجوید په اړه باندې چې هر څه قاعدې وي انشاءالله ټوله به په دغسې ویډیویي شکل باندې تر تاسو پورې رسوم. او که چیرې تاسو کومه پوښتنه د درس په اړه باندې ولرئ نو لطفاً د هغې ویډیو په کمنټ کې راته پرېږدئ. انشاءالله تاسو ته به جواب کړل شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.